سلام ملګرو، راځئ نن له ما سره راشد خان وګورئ. کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں کون سی، نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم، عجیب داستاں ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں کون سی، نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم. راشد خان کوم چې د کرکټ په نننی عصر کې یو نامتو څیره دی. راشد خان په 1970 کال د وږي په 29مه نیټه ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. دی د خپل کورنۍ د 11 ماشومانو څخه یو ماشوم و. د هېواد داخلي جګړو له امله د راشد خان کورنۍ پاکستان ته د څه مودې لپاره مهاجر شول او د حالت د ښه کېدو سره سم بېرته هېواد ته ستانه شول. د راشد کورنۍ نه غوښتل چې راشد یو کرکټر شي. هغوی غوښتل چې راشد خان باید په آینده کې یو ډاکټر شي. خو کوم استعداد چې راشد خان په کرکټ کې درلوده د ډاکټرۍ مخه ونیو. اوس راځئ چې د راشد خان د لوبو په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړو. جو قسمت دے چکر پے، جو قسمت دے چکر پے، تیرا یار جو پلٹرتا ہویا کچھ بند ہے جو پلٹر ٹکر گئے، یار جو پلٹرتا ہویا کچھ بند ہے جو پلٹر ٹکر گئے، میرے پیچھے نے کھٹی وردیاں نہیں کنج چھٹ دیا، گنڈا گردیاں نہیں للی چلی میرا تو رہندی. راشد خان خپل لومړنی ټیسټ لوبه په 2008 کال د هند په وړاندې ترسره کړی، کوم چې د ده لپاره لومړنی ټیسټ و. همدارنګه راشد خان په 2018 کال د 19 کلنو بالرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د هغه څخه وروسته راشد خان د نړۍ په نامتو لیګونو کې ولوبېده، لکه BPL، PSL، PBL او همدارنګه د نړۍ غوره لیګ چې IPL نومیږي. راشد خان پکې لوبې کړي دي. اوس مهال راشد خان 4 ورځنۍ لوبې کړي چې 108 منډې لري او 140 وکټې لري. He's got him just dragged out. Oh, that's gone straight up in the air. همدارنګه 50 شلوريزې لوبې کړي چې 102 منډې او 103 وکټې لري. په ټوله کې راشد خان 209 لوبې کړي چې 1315 منډې لري او 400 وکټې یې اخیستې دي. Gone, yes, leading edge. اوس راځو د دې ویډیو تر ټولو مهم برخې ته چې هغه د راشد خان ریکارډونه دي د کرکټ په نړۍ کې. اول، راشد خان په 19 کلنۍ کې د افغانستان د ملي ټیم کپتان په توګه پاتې شوی چې دا د نړۍ تر ټولو ځوان کپتان و. دویم، راشد په یو ورځنۍ لوبو کې د 7 وکټو او 13 منډو په ورکولو سره 3م غوره بالینګ کړی. دریم، راشد په یو ورځنۍ لوبو کې 100 تر ټولو چټکې وکټې اخیستې. څلورم، د نوې فلیک شاټ اختراع چې خپله ورته د سنیک شاټ نوم ایښی دی.
ویډیو کې لیدل کیږي چې راشد خان په نوې انداز کې د دواړو پښو ترمنځ فلیک شاټ لوبوي چې له هغې وروسته د خوښۍ څرګندونه هم کوي. کرکینفو د کرکټ د لوبو مشهور اژانس راشد خان مخاطب کړی او خپل ټویټ کې لیکلی دي چې راشد خان تل نوی سیز تخلیق کوي. And Salman Rashad going for that Yorker again, I think, but it was just a length delivery. Not able to nail it, but Rashid Khan was able to nail it. The helicopter was... پنځم د بیگ باش په لیگ کې دریم غوره بالر دی چې 6 ویکټې لري. اوس مهال راشد خان په ډیرو نومونو سره یادیږي لکه راشد خان، راشد ارمان، راشد، چیتا، ګوګلی ماسټر، خان، پټان او د داسې نورو خو لقبونو خاوند دی. Oh, got him straight through him. He tried to take him on, didn't have to do anything silly. Rashidkhan is premeditating, seeing the ball fall, but it was too full, too quick under the batsman. Powell on strike. Oh, he's got the hat-trick. Rashidkhan. Well, it's very important to look and see what is happening before you get to the crease. Rough McPaul should have known better. Oh, knocks him over. 5 wickets all for Rashid Khan. He takes wickets everywhere. Going across the stump again. Another rolling, and unfortunately for Ireland. Got him! 2 in 2 balls. اوس مهال راشد خان د کرکټ د نړۍ هغه ستوری دی چې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو مینوال لري. له لیدو مو نړۍ مننه. هیله ده زمونږ دغه ویډیو لایک او د نورو جالبو معلوماتو لپاره زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.